سلامونه دوستانو، نن بیا هم دوشنبه ده او تاسو د یوټیوب پر چینل زما د هغوی ګډوډیو لړۍ تعقیبوئ او نن په یوه بله مهمه مسله او ګډوډۍ بحث لرو چې هغه پارانویا نومېږي. پارانویا څه ده؟ په پارانویا پوره بحث او خبرو ته نن بیا هم تاسو رابولم دوستان. پارانویا د ارواپوهانو له نظره یوه اروایي ګډوډي ده. پارانویا اصلا شک ته وایي، اصلا سوءظن ته وایي، اصلا بدګمانۍ ته وایي او د ارواپوهانو له نظره هغه شک او بدګماني چې په متواتر ډول وي، شدیدې، جدي، ډېرې زیاتې، ډېر وخت واخلي، هغه اروایي ګډوډي ده. فرد په پارانویا کې نامنطقي، وهمي، په ویره، په ډار، ډېر زیات فکر، ډېر زیاته ځورونه، ډېر زیات خیالي او په یو ډول په یو شکل تخیلي انځوریز دښمنان جوړي، انځوریز قصې او دسیسې جوړي او شکونه کوي. تاسو ته قصې کوي چې ګڼې ما څوک تعقیبوي، ما څوک څاري، په تاسو شک کوي چې تاسو ګڼې چا سره رابطه لرئ، چا سره اړیکه لرئ. دغه خلک او افراد او دغه ناروغان معمولا د ژوند په هغو خلکو چې په لومړۍ درجه کې دي ورته لکه خور، لکه مور، لکه پلار، لکه ښځه، لکه خاوند په دوی شک کوي او هر څومره ثبوتونه، هر څومره دلایل چې تاسو ورته راوړئ، که تاسو په میاشتو هم په یو کوټه کې ځان قفل کړئ، دی بیا هم دسته جوړوي درته او شک در باندې کوي. او دا یوه ناروغي ده چې د ده په ذهن کې په کراتو او بیا ځلې راځي او دی ترې ځورېږي. د پارانویا په اړوند په نړۍ کې ارواپوهانو بېلابېلې څېړنې او تحقیقات کړي دي او ویل کېږي چې مجردان اکثرا په دې برخه په دې ستونزه اخته کېږي. هغه خلک چې روڼاندي دي، هغه خلک چې پیښې او حادثې ډېرې لیدلي، هغه خلک چې ناخوالې ډېرې لیدلي، هغه خلک چې دردونه، بېوزلۍ او خوارۍ او کورنۍ ستونزې ډېرې لیدلي دي، هغوی هم ډېر پیښته کېږي. او هغه خلک چې بدې تجربې لري لکه اختطاف، لکه تجاوز او ورته نور مسایل. دغه یې په ټوله کې کله چې څېړنې کېږي وایي چې کله چې موږ په پارانویک خلکو څېړنې وکړې یا تحقیقات مو وکړل نو دا راته ثابته شوله چې دوی دغسې کیسې درلودې. کیدای شي پوښتنه تاسو ته پیدا شي چې موږ څنګه پوه شو چې موږ پارانویا لرو که نه لرو، یا هغه کومې هغه نورې نښې دي چې له موږ سره مرسته کولی شي چې موږ پوه شو چې پارانویا لرو که نه لرو. اول مورد او اولنۍ نښه دا ده چې هغه څوک چې په پارانویا اخته دي معمولا ټیټ اعتماد کوي، یعنی ډېر باور نه کوي، ډېر کم اعتماد لري، ډېر کم باور کوي، ډېر کم باور لري، ډېر کم مطمئن. دا یوه نښه ده. دویم، ډېر زیات ځورېږي، ډېر زیات ناراحته وي او یوه مسله یې ځوري. دوی معمولا ځان خوري، یعنی یو ډول ځان خوري، یو ډول ځان ځوري، یو ډول ځان د خپلې په اصطلاح په عامه اصطلاح ووایم د خپلې وینې زبېښي او یو ډول ناراحت او نارامي. معمولا دفاعي حالت لري، یعنی هره خبره چې ته ورته کوې چې داسې درته وایي چې دې مطلب څه و، څه پلان لرې، څه قصد لرې، څه دسته دې جوړه کړې ده. ته به ډوډۍ ورته راوړې دی به شک در باندې کوي، ته به مرسته ورسره کوې دی به شک در باندې کوي، ته به لاسنیوی کوې دی به شک در باندې کوي. بخل نه لري، معمولا څوک نه بخي، بخښنه نشي کولی، شکونه کوي او په مزمن او شدید حالت کې خو دې حد ته هم رارسېږي چې نیمه شپه راجګ کېږي او وار کوي په ښځه یا په خاوند. که خاوند یې په خپله مېرمن وار کوي وهي او که مېرمن یې په خپل خاوند. موږ دغه کټګوري ډېر داسې مراجعین په کابل کې درلودل چې راغلل، ولایتونو هم راغلل او له مرکز نه هم راغلل چې په خپلو نارینه‌وو په خپلو اولادو یې شک درلوده، په خپله ښځه یې شک درلوده، په خپل مېړه یې شک درلوده او کله چې موږ مرسته ورسره وکړله یو څه په کړنو او چارو کې بدلون راغی. زه باور لرم چې تاسو هم وغواړئ چې تداوي وسي تر یو حده پورې تاسو خپل ځان سره مرسته کولی شئ. کیدای شي تاسو ته دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې ځینې وګړي پر شک، پارانویا یا مزمن بدګمانۍ
یا په شکونو اخته کېږي په ټوله کې. لاملونه یې څه دي؟ دلایل یې څه دي؟ ښه، پرته له شکه چې پارانویا یوه ګډوډي ده، یوه ناروغي ده او واضح خبره ده چې د دې ګډوډۍ به خپل خاص لاملونه او دلایل او انګیزې هم وي. لومړنی مورد چې د پارانویا لامل ګرځي هغه ژنیتیکي مسایل او ویرسي موارد دي. یعنې موږ له ژنیتیکه دا راوړو ځان سره، له ارثه، له موره یې راوړو ځان سره پارانویا. دا هغه ناروغي ده چې موږ یې له موره ځان سره راوړو. دویم، کله چې تاسو خپل ماشومتوب تجربه کوئ او په ماشومتوب کې خاصې پیښې، خاص شکونه، خاص تاوتریخوالي، اختطافونه، تجاوزونه او ورته نور مسایل لرئ یا تجربه کوئ، دا هم په ذات کې په یو ډول، په یو شکل د پارانویا لامل او دلیل ګرځي. هغه خلک او اشخاص او توکمونه، قومونه او ټبرونه چې په خاصو باورونو مخته ځي یا ځینې خاصې عقیدې لري هم د دې لامل کېدای شي. محرومیتونه او په کوچنیوالي کې سپکاوي ماشومانو ته، توهینونه، تحقیرونه هم په یو ډول د پارانویا لامل ګرځي او څېړنو ثابته کړې ده چې هغو خلکو کې چې پارانویا شتون لري، کله چې په دوی څېړنې سوي دي، ښودلې ده چې دغه لاملونه چې ما یاد کړل دوی دا معمولا پکې وو. او له تر ډېره پورې چې موږ په افغانستان کې له دغسې خلکو سره مخامخ یو، د دوی د ژوند چارې چې موږ کله شار بو نو راته ثابته سوې ده چې دغو خلکو کې، دغو ناروغانو کې معمولا دغه لاملونه چې ما یاد کړل شته. کېدای شي تاسو دا هم پوښتنه پیدا شي دوستانو چې موږ څنګه کولی شو چې پارانویا حل کړو؟ موږ څنګه کولی شو یا څنګه کولی شو حداقل مخنیوی ترې وکړو؟ بیا وروسته به حل لارو ته راسم. مخنیوی یې څنګه وشي؟ موږ څنګه له پارانویا نه ځان وساتو یا وقایه ترې وکړو؟ لومړنی مورد چې کومک کولی شي موږ سره، مرسته کولی شي موږ سره، هغه د په ټوله کې د پوهاوي مورد. هر څومره چې موږ پوه شو، هر څومره چې زموږ معلومات ډېر شي، هر څومره چې زموږ اطلاعات ډېر شي او په ځانګړي ډول د پارانویا په اړوند، د ارواپوهنې د بحثونو په اړوند هغوی له موږ سره مرسته کولی شي. د سالمو دوستانو لرل، د سالمو ملګرو لرل، په یو سالم چاپېریال او محیط کې ژوند کول هم د دې لامل ګرځي چې موږ په یو ډول له پارانویا نه مخنیوی وکړو. په خپل نفس باور، د خپل نفس باور په برخه کې له ځان سره مرسته او مطالعه کول موږ له پارانویا او ورته نورو اروایي ګډوډیو او ناروغیو ساتي. کېدای شي دا پوښتنه هم تاسو ته پیدا شي چې که احیانا موږ د پارانویا وقایه ونه کړو او موږ په پارانویا کې پاتې شو، څه پیښ به وشي؟ څه ستونزه به پیښه شي؟ اولنی مورد خو چې غواړم یادونه وکړم، هماغه وهلو ټکول به په کورنۍ کې جریان لري او موږ به وخت ناوخت له خپلو هغو د کورنۍ له هغو غړو سره چې پارانویا لري لاس او ګریوان وو. معمولا کورنۍ تاوتریخوالي، کورنۍ نزاګانې، کشمکشونه او حتی جدایي، طلاقونه، مرګونه هم د همدغې پارانویا پایله ده. کېدای شي موږ دنده له لاسه ورکړو، که په دنده کې یو، کېدای شي خپل اړیکې له لاسه ورکړو، کېدای شي هغه لیاز، هغه خوند، هغه اړیکې، هغه دبدبه، هغه دریځ او موقف چې موږ په ټولنه کې درلود هغه هم کېدای شي له لاسه ورکړو او موږ د یو مشکوک انسان په څېر، د یو مریض انسان په څېر کېدای شي له ټولنې نه منزوي او تجدید شو. کېدای شي دا پوښتنه هم تاسو ته پیدا شي چې موږ څنګه کولی شو له پارانویا نه ځان خلاص کړو؟ آیا پارانویا درملنه لري که نه؟ آیا موږ کولی شو د پارانویا په برخه کې ځان سره مرسته وکړو یا آیا ارواپوهان له موږ سره مرسته کولی شي که دا یوه سخته او بده ناروغي ده؟ ښه، باید یادونه وکړم چې یوه ډېره بده ناروغي ده، شدیده ناروغي ده، مزمنه ناروغي ده، ترینګړې ده درملنه یې، سخته ده درملنه یې، اما معمولا که تاسو ارواپوهانو ته ورسئ د تاسو په ژوند کې، د تاسو په چارو کې به ډېر سهولت راسي او ډېر به ورسره ارامه سئ او ورځنی ژوند به مو نظر دې ته چې که تاسو د درملنې تابع ونه کوئ او یا تداوي ته ادامه ورنه کوئ، نظر هغه ته به ستاسو ژوند سم نه وي.
اما که تاسو ارواپوهانو ته ورسئ او له ارواپوهانو نه د دغې ناروغۍ په برید مشوره واخلئ، سلا مشوره ترې واخلئ، کومک ترې واخلئ، کومک ترې وغواړئ، نو دا مورد به تاسو سره کومک وکړي چې د ژوند په نورو چارو کې بریالي او نیکمرغه اوسئ. ارواپوهان معمولا له هغو خلکو سره چې پارانویا لري څه کوي؟ اولنی مورد د دوی هغه شناختي درملنه ده، ذهني درملنه ده چې دوی سره بحثونه کوي او خبرې ورسره کوي. دویم د دوی ځینې کړنې دي، ځینې مهارتونه ورته ښودل کېږي، ځینې مسایل پرې کسب کېږي چې هغه دوی سره کومک کوي. اول مثلا پر شک بحث کوي. ښه په دې شک دغه مسله بحث لرم، ارواپوه ورته وایي ښه دا شک څنګه لري، د دې شک منطق دې څه ده او دا شک ورسره شاربي. هغه شک که هر څه بحث پې کېږي. بل ځینې فکري تمرینونه ورته ورکول کېږي که احیانا تاسو په یو خاص مورد کې پر څه شک درلوده، په میرمن مو شک درلوده، په خاوند مو شک درلوده، په کوم همکار مو شک درلوده، تاسو په دغه شک کې کوم فکري تمرین ترسره کولی شئ، کومه فکري پروسه تاسو جریان کې اچولی شئ چې تاسو سره کومک وکړي. بل مورد د نورو اروايي ګډوډیو مسله ده. که احیانا تاسو د پارانویا په خوا کې کومه بله اروايي ګډوډي هم لرئ، ښه خبر ده چې تاسو هغه ګډوډي هم او د هغې ګډوډي درملنه هم وکړئ تر څو هغه ګډوډي لوړه نه سي، هغه ګډوډي هم د تاسو په پارانویا کې یا د تاسو د پارانویا په برخه کې کومکونه کوي. ټولنیز اړیکې هم باید وڅارل سي. تاسو چا سره اړیکې لرئ، چا سره ګرځئ، چا سره کینئ، چا سره ناسته ولاړ لرئ. دا مورد په خپل ذات کې د پارانویا په درملنه کې هم کومک کولی سي او د پارانویا په ډېرېدو کې هم کومک کولی سي. نو باید کنټرول سي او د یو ارواپوه په حیث د یو ارواپوه په مرسته مدیریت سي. بله اروايي درملنه ده دوستانو، یعنې په ټوله کې تاسو ځینې مشورو، ځینو ټولنیزو اړیکو ته، ځینو مهارتونو کسب ته، ځینو فکري مسایلو ته، ځینو ذهني مسایلو ته چې لرئ ورسره او لاسو ګریوان یې ورسره که ارواپوهانو ته ورسئ او مرسته سره وکړي، دا کومک کولی شي چې تاسو پارانویا په یو شکل مدیریت کړئ. بل مورد د تاسو د کورنۍ مورد هم ده، یعنې کله چې فرد او شخص په پارانویا اخته کېږي، پارانویا پیدا کوي، پارانویا لري، دی ماوره دی چې خپله باید خپلې درملنې ته ادامه ورکړي، خپله باید له ارواپوه سره مشوره واخلي، د دوی کورنۍ سره هم باید مشوره وشي او هغه مرستې چې د دوی کورنۍ کولی شي هغه هم باید د ارواپوه له مرستو سره یو ځای سي او د ده په درملنه کې کار ترې واخیستي. او په خوا کې د دوستانو مرسته او په څنګ کې د میرمنې یا د خاوند مرسته هم په دې برخه کې خورا ډېره مرسته کولی شي او په یو ډول په یو شکل د پارانویا، د شکونو، د بدګمانیو، د سوءظنونو، د هغو خیالونو چې دی په ذهن کې لري، د هغو فکرونو چې دی په ذهن کې لري، د هغو خیالي دښمنانو چې د په ذهن کې جوړ کړي، د هغو ویرو چې دلته پیدا سوي دي، د هغو وهمونو چې دی ورسره لاس او ګریوان ده، هغه څه چې دی په غیر منطقي ډول په ذهن کې راوړي د هغو په برخه کې به مرسته ورسره وشي او دوی به په یو ډول په یو شکل سکون پیدا کړي، آرامش به پیدا کړي او وبه کولی شي چې خپل ژوند او خپل اړیکې په هغه رقم چې خوښه یې ده او زړه یې ده وڅاري، ترسره یې کړي او آرامه شي. که غواړئ چې د پارانویا جرړې په خپله کورنۍ کې، په خپل ځان کې او په ټوله کې په افغانستان کې له منځه یوسئ او د یو مسمومه ټولنې څښتن شئ، پرته له دې چې غیر منطقي فکرونه پکې، وهم پکې، ډار پکې، ویره پکې، اضافي فکرونه پکې، ځورېدنې پکې، خیالي دښمنۍ پکې جوړې شي، تربګنۍ پکې وشي، خلکو پکې وځوروئ، ځان پکې وځوروئ، خلک تباه کوي، ځان تباه کوي، نو د پارانویا او د خپل پارانویا او د نورو د پارانویا په برید له خلکو سره او ځان سره کومک وکړئ. که تاسو د پارانویا په اړه او یا هم د کومې بلې اروايي ګډوډۍ په اړه اړوند کومه پوښتنه درلودله یا مو د پارانویا په اړه هم اضافي پوښتنه درلودله یا کومه بله مسله وه، ضرور یې له موږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ. موږ به پر روانو خپرونو کې هغو پوښتنو ته ضرور رسیدګي وکړو او له تاسو سره به په مفصل ډول شریک کړو. مننه.